السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان په دغه ویډیو کې زه نن تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندوره کیمره در وښیم چې د هغې کیمرې په ذریعې سره به تاسو وکولی سئ چې مکمله ایچ ډي ویډیوګانې وکړئ. که چیرې ستاسو موبایل کیمره یو څه خراب هم وي نو په هغه کیمره کې به تاسو وکولی سئ چې هر رقم ته ایچ ډي ویډیوګانې په خپل موبایل کې جوړې کړئ او ریکارډ یې کړئ. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې هغه کیمره را ډاونلوډ کړئ. د هغې کیمرې لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې د هغه کیمره له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ګورو ملګرو تاسو د هغه کیمره له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، هغه رقم تاسو بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ او بیا به په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نیکسټ. کله چې ګورو ملګرو تاسو نیکسټ ووایئ، د هغه رقم دا کیمره دلته چوز شوه، ریډي شوه او یو آر ریډي ټو یوز، یعنې تاسو کولی شئ چې دا کیمره به چیز کړئ، استعمال کړئ. نو د هغه رقم بیا تاسو په کلوز بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګورو ملګرو تاسو په کلوز بټن باندې کلیک وکړئ، تاسو اوس لیدلی سئ چې کیمره تاسو له مخه اون شوله، یعنې دونه صفا او ایچ ډي کیمره ده چې تاسو هر شی د یعنې بیکګراونډ باندې خپله لیدلی سئ. د هغه رقم که چیرې ملګرو تاسو مینیو ته راسئ، په مینیو کې تاسو ګوره د دې ډیزاینینګ ور بدلولی سئ. ګوره تاسو لیدلی سئ چې ریډ کلر څونه استعمال شوی، زرغون، د هغه رقم ریډ سو، ګرین سو او د هغه رقم بلو کلر سو، یعنې سور، زرغون، شین، هر کلر څونه استعمال شوی وي د هغه کلر بیلنس دلته دی تاسو ته درښیي. نو زه غواړم چې یا په دې موډ کې زه نه کوم، د هغه رقم که چیرې تاسو په ګایډلاین موډ کې وکړئ نو ګورو ملګرو هغه به دلته دا کم ګرافس سره روان دي او د هغه رقم ګورو ملګرو په دا بل موډ کې هم تاسو کولی سئ، یعنې په هر موډ کې تاسو غواړئ چې ریکارډینګ وکړئ نو هغه تاسو کولی سئ. د هغه رقم که بیا چیرې تاسو غواړئ چې د موبایل یعنې فلش ولګوئ، یعنې کله چې هلته موږ په ساده ویډیو کې ساده ویډیو جوړول هلته به موږ فلش لګوئ، نو دلته هم تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ګوره فلش لګولی سئ. کله چې ملګرو تاسو په دغه یعنې په دې باندې کلیک وکړئ، په دې لایټ موډ باندې، هلته تاسو د موبایل فلش اون کولی او اف کولی سئ. د هغه رقم دلته میوزیک سو او دلته ویډیو پلیر سو. د هغه رقم ای ډبلیو بي ته تاسو راسئ ملګرو، دلته تاسو د ده یعنې کلر بیلنس کې کولی سئ. په هر رقم ډیزاین کې تاسو غواړئ چې ویډیو جوړه کړئ، هغه ویډیو دلته تاسو جوړولی سئ، یعنې هر رقم موډ چې تاسو په لګوئ هغه موډ دلته تاسو لګولی سئ. او ای اف موډ سو ملګرو، په هغه کې ملګرو تاسو دننه یعنې کومه ډیزاینینګ چې د هغه ډیزاینینګ دلته تاسو بدلولی سئ. د هغه رقم ګوره ملګرو بیا که چیرې تاسو راسئ په دغه لایټ میسټرینګ موډ باندې کلیک وکړئ، دلته هم ملګرو مکمله ډیزاینینګ ده. هر ډیزاینینګ باندې تاسو غواړئ چې ویډیو جوړه کړئ، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره چیز کولی سئ، جوړولی سئ. د هغه رقم آیسو آټو سو. نو ملګرو په آیسو آټو کې ملګرو تاسو کولی سئ چې د ده چې کوم برایټنس ده هغه برایټنس یعنې کومه زیات کړئ یا کم کړئ، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره دلته زیاتولی او کمولی سئ. د هغه رقم که بیا چیرې ملګرو تاسو په پلس بټن باندې کلیک وکړئ، کله چې ګورو ملګرو تاسو پلس بټن زیاتوئ، د هغه هلته نوړه کم برایټنس ده تاسو لیدلی سئ برایټنس یې بیخي زیات تیز سو. نو ګوره دلته اوس تاسو لیدلی سئ هغه برایټنس بیخي زیات تیز سو. بیرته که چیرې تاسو په ماینس بټن باندې کلیک وکړئ، هغه برایټنس به سوکه بیرته چیز کېږي، کمیږي. نو دلته تاسو ملګرو اوس د هغه برایټنس زیاتولی او کمولی سئ. تاسو اوس لیدلی سئ چې ګوره هغه بیخي خپ سو. نو بیرته که چیرې تاسو په دا پلس بټن باندې کلیک وکړئ، د هغه برایټنس به نور چیز سي زیات سي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندوره کیمره ده. که د هر چا د موبایل کیمره خرابه وي او صفا ویډیوګانې نه کوي نو دغه کیمره دې خامخا په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړي، ځکه په دغه کیمره کې بیا دی کولی سي چې هر رقم ته ایچ ډي ویډیوګانې په خپل موبایل کې جوړې کړي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا ډاونلوډ کړي. نو ملګرو که مې چیرې ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.